طالب والي دا ځل بهترین کار وکړ. کندهار کې تازه څنګه ولي او څه کړي. سلام ستړي مه شئ. څو ورځې وړاندې کندهار کې په یوې کورنۍ کې 3 دانګي ماشومان زېږېدلي وو. یعنې خدای په یو وار 3 زامن ورکړي وو. د دې ماشومانو له پلار سره د پژواک خبري اژانس مرکه کړې وه. ده ویلي وو چې که څه هم خپلو بچیانو ته خوشحاله دی، خو د غریبۍ او نیستۍ له امله یې د پاللو وس نه لري. ده ویلي وو چې ځینو خلکو ورته ویلي وو چې 2 ماشومان وپلوري او یو پرې لوی کړي. بل خوا د کندهار والي د دغه راپور له خپرېدو وروسته د 3 ماشومانو له پلار سره نغدي مرسته کړې او د 1 کال لپاره یې د هغوی پالنه په غاړه اخیستې. د کندهار والي حاجي یوسف پوپا له نوموړي سره لیدلي 10,000 افغانۍ نغدي مرسته یې ورسره کړې او د 1 کال لپاره یې د هغه اولادونو پالنه په غاړه واخیستله. له دغه کس سره نورو ګڼو کسانو هم اړیکه نیولې او هغه ته یې د مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په هر حال هېواد کې د وروستیو تحولاتو له امله سختې اقتصادي ستونزې رامنځته شوې. دا د یو افغان غږ و چې د کندهار والي ورسره مرسته کړې. بدبختانه دا ډول کسان په افغانستان کې فلک هاو دي چې بدبختانه وضعیت یې دومره خراب دی چې د سهارو بېګا نه لري. هېواد کې د اقتصادي لپاره ژر تر ژره یو څه کول پکار دي. که نو خدای مکه د سخت بحران شاهدان واوسو. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. بیا ستاسو پر تر ازم پلیو بخونکي خدا مې سپارم. د الله په امان.